احترامات تاسو ټول ته یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره ښه راغلاست وایم. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د نوو معلوماتو او نویو ویډیوګانو تر څنګ د کمپیوټر د زده کړې څخه برخمن شئ. او ویډیو درسره لایک او شیر کړئ تر څو زموږ تاسو نور ملګري هم د دغه ویډیو او دغه معلومات څخه خبر شي. نننۍ ویډیو کې غواړم پر ډېرې مهم موضوع باندې بحث وکړم. پوښتنه دا پیدا کېږي چې دا به کوم موضوع وي چې دومره مهمه ده. ځینې وختونه موږ تاسو خپل موبایل ماشومانو ته په لاس ورکوو تر څو دوی غالمغال ونه کړي، باندې مصروفه شي، مزاحمت ونه کړي. او یا هم ځینې وختونه ماشومان زموږ تاسو دغه موبایل غوښتنه کوي، نو که چیرې موږ تاسو موبایل ورنکړو دوی موږ پازابوي او یا هم چیغې وهي، نو موږ ته مجبوره کېږو چې موبایل ورکړو. خو د دې برعکس دوی ځینې وختونه داسې کارونه کړي وي چې هغه موږ ته څه مشکلات جوړوي، یا هم ځینې ډیټا ډیلیټ کړې وي، او یا هم ملګرو ته یې زنګونه وهلي، یا مس کالونه ورکړي وي، او یا هم داسې کوم سیټینګ یې کړی وي چې زموږ تاسو موبایل راته خراب کړی وي. نو د دې دپاره چې موبایل په دوی باندې ریسټریکشن ولګوو، محدودیت ولګوو، دوی فقط یوازې او یوازې هغه څه چې موږ تاسې غواړو وویني د هغه څه نور بهر ولاړ نه شي. د هغه لپاره کوم اپلیکیشن ته ضرورت نشته، نه هم انټرنیټ ته ضرورت شته. یو ساده سیټینګ دی، موږ تاسو په سیټینګ کې دا سیټینګ کولی شو چې دا سیټینګ په هر موبایل کې شتون لري. نو راځو سیټینګ ته، لاندې راځو سکیورټي برخه پیدا کوو، په دې باندې کلیک وهو، لاندې راځو وروستۍ برخې ته سکرین پینینګ. تاسو دغه آپشن وینئ، دا فی الحال زما سره آف دی، بند دی. دا زه کلیک وهم او بیا آن کوم، و دا زما سره آن شو. اوس راځم مثلا یو ماشوم زما څخه د موبایل غوښتنه کوي، خو زه په ده باندې ریسټریکشن لګوم، محدودیت لګوم چې دی یوازې او یوازې قرآن عظیم شان ووایي او یا دې هم غوږ ورته ونیسي، نور دې د هغه څخه بهر نه وځي. نو راځو قرآن عظیم شان خلاصوو. اوس به راسو تاسو په دغه آیکن باندې چې د قرآن عظیم شان آیکن دی په دې باندې کلیک ووهئ او دغه سنجاق علامه وینئ، په انګلیسي کې دې ته پین وایي، دا کلیک وهئ او دغه هم ګاټ اټ کوئ. اوس وګورئ سکرین پین شو. اوس دا ماشوم چې هر څه کوښښ وکړي چې ووځي، په هېڅ بټن نشي وتلی. وګورئ درې سره بټنونه کار نه کوي، دی چې هر څنګه کوښښ وکړي بټنونه کار نه کوي. حتما مجبور دی چې له قرآن عظیم شان صورت به راخلاصوي، بیا هغه ته به غوږ نیسي. نو دا ډېره مهم موضوع ده، دا ډېر مهم معلومات دي، ځکه چې ماشوم بیا نشي کولی چې ستاسو ډیټا ته کوم زیان ورسوي، یا هم چاته زنګ وهي او یا هم چاته مس کال ورکړي. نو اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې دا خو موږ تاسو پین کوي، اوس یې څنګه ان پین کوو؟ مثلا ماشوم موبایل راکړي چې دا کار نه کوي، نو بیا موږ څه کوو؟ نو بیا موږ ته دغه دوه بټنونه دواړه یو ځای کلیک وهو. اوس وګورئ دا سکرین آن پین شو. اوس کولی شئ چې تاسو ووځئ. د توجه څخه مو مننه. نننۍ ویډیو مو همدومره وه. زموږ سره پاتې شئ تر څو د نوو معلوماتو څخه خبر شئ.